ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو نن ورځ درس دی د اوږې شولډر پوسټیریر مسل دی، یعنې د اوږې خلفي عضلات، هغه عضلات چې هغه د اوږې شاته موقعیت لري. د اوږې شاته چې کوم عضلات دي هغه په دوو ګروپو کې دي. یو هغه عضلات چې هغه د سکاپولا هډوکي مخ ته دي، یعنې د اوږې شاته موږ سکاپولا هډوکی دی، صحیح دی. یو هغه عضلات چې د سکاپولا مخ ته موقعیت لري، او بل هغه عضلات چې سکاپولا شاته موقعیت لري، صحیح دی. سکاپولا مخ ته یوازې یوه عضله ده، سب سکاپولر، دا سکاپولا مخ ته موقعیت لري. او سکاپولا شاته چې موقعیت لري هغه تقریبا 15 عضلات دي، چې یوه سوپراسپاینټس ده، انفراسپاینټس ده، ټیرس ماینر ده، ټیرس میجر ده، او لیتمس ډورسي ده. ټوله به د خیر سره ووایو چې دغه لیتمس ډورسي په بک کې هم راځي، په ملا په عضلاتو کې هم اصابت کیږي ورسره. نو موږ تاسو د شولډر یا د اوږې خلفي یا پوسټیریر عضلات موږ تاسو وایو چې په هغه کې یو د انټیریر ګروپ یعنې د سکاپولا مخ ته موقعیت لري، چې هغه یوازې یوه عضله ده، سب سکاپولر. سب معنا لاندې، سکاپولا مخ ته یا لاندې موقعیت لري. او پوسټیریر بیا په سکاپولا و شاته موقعیت لري، صحیح شو، چې هغه 15 عضلات دي. سوپراسپاینټس چې د سکاپولا دغه د سپاین څخه لوړه ده، دلته چې څه وایو. امپرانسپاینټس سکاپولا د سپاین څخه لاندې موقعیت لري. ټیرس ماینر او ټیرس میجر داسې اوږده سلنډر ته ورته دوې عضلات، یوه غټه ده بله کوچنۍ ده، او بل د ملا د ټولو غټه بردار عضله لیتمس ډورسي، هغه هم د خیر تشکو وایي. نو اول به راسو د سکاپولا هغه عضله وایو، یا د اوږې د خلفي برخې هغه عضله وایو چې هغه سکاپولا مخ ته موقعیت لري. که موږ داسې راولاړ سو د انسان دغه سینې که پس ایسته کړو نه، سکاپولا دغه مخ خوا ده، صحیح شو، سکاپولا دغه مخ خوا ده. دلته یوازې دغه یوه عضله پته ده، یوازې دغه یوه عضله چې هغه ته سب سکاپولر عضله ویل کېږي، یعنې دا د اوږې د شا په عضلاتو کې حسابل کېږي. په شا کې بیا د سکاپولا مخ ته موقعیت لري، صحیح دی. د دې شروع چې د چیرې شروع کیږي، سب سکاپولر پوسا څخه شروع کیږي. دغه پوسا موږ تاسو ویلې وه، دا ټول چې وه چې وه سب سکاپولر چې وه پوسا وه، په دغه پوسا کې شروع کیږي، شروع یې همدغه پوسا ده، صحیح شو. ختم یې چیرې دی، انسرشن یې چیرې ختمیږي، داسې راځي 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 دلته دغه هیمورس هډوکی دی. په هیمورس هډوکي موږ تاسو په اثر کې ویلو چې دلته یو هډ و، دلته استې بیا نیکو، او بل یو دا غټ ګریټر چې و ټوبرکل و، او بل دغه لسر کوچنی ټوبرکل و شابس. نو دغه چې د پر دغه کوچني باندې ختمیږي، پر دغه لسر ټوبرکل چې کېږي ختمیږي، صحیح شو. په سب سکاپولر پوسا کې شروع شوله، داسې راځي داسې راځي چې ختمیږي، په دغه لسر ټوبرکل باندې چې کېږي ختمیږي. د دې نرو کم نرو دی، نرو هم په دغه نامه یادېږي، سب سکاپولر نرو ورته راځي، صحیح. وظیفه چې د میډیل روټیشن اف د ارم، دغه د بازو اونسي ته د ورکی، که تاسو چیرې فکر کړئ دلته دغه دوه د ټوبرکل چې دی، یو لیټرل دی او بل دغه میډیل دی. دغه میډیل خو زموږ خواته نږدې موقعیت لري، نو کوم وخت چې دغه عضله کوچنۍ سي، عضله سره ټینګه سي نه، دغه بازو راکشي، داسې داخل خواته راکشي، چې راکش سو لږ داسې راسرخي، چې لږ داسې راتاو سو، نو ته ویل کېږي میډیل روټیشن، معنا اونسي ته د ور، معنا دغه هیمورس هډوکی داخل خواته تاو خوري، داخل خواته شکی تاویی، دته میډیل روټیشن ویل کېږي. نو دا و د اوږې د شا اول عضله چې هغه سکاپولا مخ ته موقعیت درلودي. اوس هغه عضلات وایو چې هغه د سکاپولا د هډوکي شاته موقعیت لري. په شا کې 15 عضلات، یو دغه لوړه ده سوپرا، دغه په یاد دغه موږ سپاین ویلو نه، سکاپولا سپاین و، صحیح شو، سپاین سکاپولر سپاین کوم په یاد دغه د سپاین څخه لوړ چې ده، دغه ته ویل کېږي سوپرا سپاینټس یا سوپرا سپاینس، صحیح شو. دغه مثلا لاندې بیا انفرا سپاینټس ده، معنا د سپاین څخه لاندې عضله، صحیح شو. بل دغه یوه دغه ده، او بل دغه یوه اوږده ده شابس. دغه بیا د سلنډر ته ورته نه، اوږده نرۍ عضله ده، ټیرس ماینر، او دغه لاندې ټیرس چې ده میجر ده، او بل یوه لاندې په شا کې بیا غټه چې هغه لیټمس ډورسي اوس وروسته وایو. نو موږ تاسو د شولډر خلفي عضلات وایو، چې د غوس مې ودانه وویله چې هغه سکاپولا په داخل کې لاندې موقعیت درلودي، چې هغه ته سب سکاپولا ویل. اوس دوهم عضله وایو چې هغه چې د سوپرا سپاینټس ده، دا بیا سکاپولا شاته موقعیت لري، دغه شنه چې تاسو یې وینئ ته دغه سپاین څخه لوړه ده. موږ تاسو ویلي وه چې دغه سکاپولا په شا کې دوې پوسا وي، دغه پوسا وه، بل دغه لاندې پوسا وه. دغه لوړه پوسا چې وه دا د سپاین څخه لوړه وه، نو سوپرا سپاینس پوسا وه،
سوپرا سپاینس فوسا وه. دا لاندې بیا انفرا سپاینس وه. صحیح شو. نو دغه عضله چې ده دې ته ویل کېږي سوپرا سپاینټس مسل، معنا لوړه موقعیت لري، سپاین څخه لوړه موقعیت لري. د دې شروع چیرې ده، د چیرې شروع کېږي؟ د دې شروع چې د خپله میډیل پارت 2/3 که موږ ولاړ شو دغه میډیل برخه راواخلو، صحیح شو، دا پر درو برخو چې کړو وویشو، دغه دوهم برخه چې کېږي د شروع کېږي. نو د دغه سپاین څخه لوړه سوپرا سپاینس فوسا دغه برخه څخه شروع کېږي. سوپرا سپاینس فوسا بس لنډې زده کړئ. عضله هم سوپرا سپاینټس په نامه یادېږي، دغه شروع هم د سوپرا سپاینس فوسا څخه شروع کېږي. ختم یې چیرې دی؟ داسې راځي 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 د اوږې پر بند داسې راتاویږي، چې راتاو شو دلته دا غټ ټوبرکل دی، ته فیمورس هډوکي غټ ټوبرکل دی، په ګریټر ټوبرکل چې کېږي ختمیږي، دې ختمه شوله. دې ته کوم نرف راځي، کوم عصب ورته راځي؟ عصب هم په دغه نامه یادېږي، سوپرا سکاپولر نرف. کوم نرف؟ سوپرا سکاپولر نرف. وظیفه به چی که چیرې دا عضله کوچنۍ سي، څه شي دا عضله؟ دا عضله کوچنۍ سي، لاس داسې لوړ راکشېږي، لاس لوړ پورته کوي، چې لاس لوړ پورته شو داسې تنې څخه لیرې شو، دې ته ویل کېږي ابډکشن. صحیح شو. موږ تاسو دوه حرکتونه ویلي وو، یو اډکشن و ای ډبل ډي. اډکشن دا معنا نږدې کېدل، چې لاس شي نږدې سي وجود ته. بل بیا ابډکشن دی، ای بي ډي راځي، دا بیا ابډکشن چې دا بیا د لاس لرې کول دي، چې لاس څه کېږي تنې څخه لرې کېږي، ته ابډکشن ویل کېږي. نو دغه عضله چې کوچنۍ سي، دغه لوړه عضله لاس داسې پورته کوي لوړې خواته، دې ته ابډکشن ویل کېږي. او بل دغه بند چې دلته جوړ شوی دی، دغه شولډر جوینټ چې د هیمورس سر او د سکاپولا ګلانویډ کیویټي پکې شته، دغه ترمنځ جوړیږي. په دغه بند کې د تشکیل تثبیت رامنځته کوي، معنا سټیبلایز کوي، دغه بند ټینګوي. دا یې بله وظیفه شوه، دوې وظیفې یې شولې، ابډکشن د لاس پورته کول او دغه بند چې کول ټینګول. نو دا موږ تاسې د اوږې د خلفي عضلات یا د شا د پوسټیریر برخې دوهمه عضله وویله، چې اوله سکاپولا مخته وه، انټیریر کې وه، او دا چې ده پوسټیریر ده، شاته وه. شاته مو اوله عضله وویله، صحیح شو. اوس راځو دوهمه وایي پسې. دوهمه عضله چې ده دا بیا دغه سپاین څخه لاندې موقعیت لري، دا خو سپاین و او سکاپولا سپاین، دغه لاندې ده، دغه دوهمه عضله ده په شا کې، اسکاپولا په شا کې چې ده دوهمه عضله ده، چې دې ته ویل کېږي انفرا سپاینټس. انفرا معنا لاندې، او سپاینټس معنا د سپاین څخه لاندې، دغه سپاین دی، سکاپولر سپاین. په یاد مې په سکاپولا کې ویلي وو دا سکاپولر سپاین وو، د سپاین څخه لاندې عضله معنا انفرا سپاینټس، معنا انفرا معنا لاندې. صحیح شو. انفرا سپاینټس مسل د شا اوس. د دې شروع چیرې ده؟ شروع هم دغه فوسا ده. ستاسو چې سکاپولا ټکي په یاد دي، موږ تاسو ویلي وه د سپاین څخه دغه لوړ چې وه سوپرا سپاینس فوسا وه، لاندې انفرا سپاینس فوسا وه. نو دغه انفرا سپاینس مسل چې ده دا د انفرا سپاینټس فوسا څخه شروع کېږي، دغه فوسا څخه شروع کېږي. صحیح شو. نو شروع کوم ځای شوه؟ انفرا سپاینټس مسل د شابوس، شروع هم دغه انفرا سپاینټس فوسا څخه شروع کېږي. صحیح شو. ختم یې چیرې دی؟ دا راځي 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 دا غټ ټوبرکل دی، د هیمورس شری غټ ټوبرکل دی، په غټ ټوبرکل باندې چې کېږي خلاصېږي، دا ختم شو شابوس. د هیمورس پر غټ ټوبرکل چې کېږي خلاصېږي، دا چې شو دا ختم شو، یعنی ګریټر ټوبرکل اف د هیمورس په دا خلاصېږي. دې ته کوم نرب ورته راځي؟ دې ته هم سوپرا سکاپولر، یعنی سکاپولا هغه لوړ عصب ورته راځي. صحیح شو. وظیفه یې به څه شي؟ کوم وخت چې دغه عضله کوچنۍ سي، داسې کش سي، چې کش سي، موږ ویلي وه چې عضله ډېر کار هلته کوي چې ورې ختم شوي ده، هلته ختم شوې ده. نو دغه هیمورس هډوکي شاته راکشوي، شاته راکش کړي، دی داسې تاو خوري، د باندې خواته تاو خوري، ته ویل کېږي لیټرل روټیشن، معنا وحشي خواته د هیمورس سرخېدل، د چې کېږي د شا خواته سرخي. صحیح شو. نو دا وه درېیمه عضله د اوږې د شا چې موقعیت لري. اول مو وویله چې سکاپولا لاندې وه، سب سکاپولر مو وویله، اول عضله موږ دغه وویله، دغه عضله وه چې دا سب سکاپولر وه، د سکاپولا لاندې موقعیت درلودی. صحیح شو. دا یوازې عضله ده سکاپولا لاندې، چې په دغه پوسا کې شروع کېږي، سب سکاپولر پوسا کې شروع کېږي، ختمي په دا کوچني ټوبرکل باندې، لیسر ټوبرکل دی، کوچنی ټوبرکل دی، د هیمورس دلته ختمیږي. نرب یې سب دغه په نامه یادېږي، سب سکاپولر نرب دی، په دغه نامه دی بیرته. او وظیفه یې دی چې د هیمورس داخل خواته لږ تاویي، چې میډیل روټیشن دا اوله عضله وه. پسې موږ ویله هغه عضله چې هغه د سکاپولا شاته موقعیت لري، دغه لوړه عضله ده، د سپاین څخه لوړه وه، نو سوپرا سپاینټس مسل.
صحیح شو. شروع هم دغه سوپرا سپاینس پوساس شروع کیږي، پر دغه د هیمورس په دغه ټوبرکل خلاصيږي، ګریټر ټوبرکل باندې. نر به سوپرا سکپولر نر سکپولار ورډ نر په راځي، وظیفه د هیمورس پورته کول ابډکشن او د هیمورس شکول، دغه بند ټینګول سټیبلایزیشن. او دریم مو ویل دغه د سپاین څخه لاندې انفراسپاینټس، شروع دغه انفراسپاینټس بس پوساوه، ختمه دغه ټوبرکل بیرته. نر به سوپرا سپاینټ سکپولر نرو، یعنی هغه ورته چې راتلی هغه نرو سوپرا سکپولر سکپولار ورډ نرو ته راتلی. وظیفه د هیمورس شاخه کشي شابس، نو لیټرل یا وحشي تدور کوي. اوس د سکپولا د شا درېمه وایو، خو سوپرا سپاینټس ویله، بل انفرا سپاینټس ویله. اوس درېمه ځله وایو. درېمه دغه ټیرس ماینر، ټیرس خپل په لاتین کې څه ویل کیږي؟ یو شی چې موږ تاسو یې نسی، هغه دا خبره ده چې عضلات چې دي اکثره وخت د مسلس یا عضلات ته د موقعیت له مخې یا هم شکل له مخې یا هم وظیفې له مخې نوم کول شوی. اوس موږ تاسو ویل چې هغه سوپرا سپاینټس مسل چې و هغه د موقعیت له مخې ول سپاین څخه لوړ عضله، صحیح شو. بل مو ویل انفرا سپاینټس سپاین څخه لاندې هغه هم د موقعیت له مخې و. بل مو په داخل کې ویل سب سکپولر هغه هم د موقعیت له مخې و. درې سره دغه شوی. خو دغه ټیرس چې دی د په لاتین کې سلندر ته وایي، معنی اوږد پیپ رقمه، اوږد پیپ رقمه. دغه بیا شکل لکه مخې کول شوی دی، دغه عضلې شکل دغه رقم دی چې ټیرس ورکول شوی دی. یو ټیرس ماینر ده معنا کوچنی، او بل بیا ټیرس میجر دغه بیا غټه ده ټیرس میجر. نو دوی هغه عضلې وایو چې سکپولا شاته موقعیت په وجود کې رول لري، سکپولا شاته موقعیت لري. یو یا کوچنی سلندر ته ورته ده، بل چې د اوږده ده کوچنی ته ویل کیږي ټیرس ماینر عضله، ټیرس ماینر عضله. د دې شروع چیرې ده؟ د شروع دغه د سکپولا دغه لیټرل بارډر دی، د سکپولا لیټرل بارډر. ختمه د هیمورس د غټ توبرکل دی، ګریټر توبرکل دی ختم شو، صحیح شو. نرب کم نرب دی، دې ته به د بغل نرب راځي، اکسلري دغه بغل کې ته موقعیت لري، اکسلري نرب ورته راځي، صحیح شو. تاسبیه وظیفه شته د هیمورس شاخوا ته شي، نو لیټرل روټیشن کوي. لکه هغه بل چې مو ویل انفرا سپاینټس مثلا هم دغه رقم و چې کوله هیمورس شاته کشوي دی هم شاته کشي، نو لیټرل شورکی روټیشن ورکي، صحیح شو. دا و ټیرس ماینر عضله، سکپولا شاته موقعیت لري، سلندر ته ورته شکل لري، کوچنی دی اوسه. اوس راځو دغه رقم بل عضله ده لږ اوږده ده، ټیرس میجر. ټیرس معنا سلندر ته ورته، میجر معنا غټ، لږ ترغه لږ شته غټه دی اوسه، صحیح شو. دې شروع چیرې ده؟ دې شروع د سکپولا دغه لاندې انګل دغه زاویه ده شابس، انفیریور انګل، صحیح شو. انفیریور انګل بس دغه نه زده خلاص. ورسره وایي چې دغه لیټرل بارډر هم رول مشکل لري، هم مشکل نشته. که واز دغه انفیریور انګل وایي بس کفایت کوي ان شاء الله، صحیح دی. ختمه چیرې دی؟ ختمه داسې راځي د هیمورس لاندې تیریږي، دا خو غټ توبرکل واوه، د نن چې دی الته بیا کوچنی توبرکل دی لیسر، مخکې چې مو ویلي پر هغه ختمیږي، نو په لیسر توبرکل باندې ختمیږي، یا د هغې په هغه سوکه باندې ختمیږي، د کریس باندې ختمیږي، صحیح شو. نرب کم نرب دی سب سکپولر، ګوره لاندې دی اوسه، دلته دغه لاندې نرب ته راځي، سب سکپولر نرب ته راځي، صحیح شو. وظیفه یې چې ده دا خو د نن ورغلی دا وه، د نن چې ورس چې دا کوچنی اسم مثال د هیمورس د نن خواته کشي، داسې داخل خواته کشي، داخل خواته کش سي هیمورس داسې ابل خواته تا خوري، نو دې ته ویل کېږي میډیل روټیشن، معنا داخل خواته هیمورس چکی سرخی یا تاویی. نو دا و څلورمه عضله چې سکپولا په شا کې موقعیت درلودی. اوس یې پنځمه اخري عضله وایو، سکپولا د شاته دا په د ملا په عضلاتو کې هم راځي، دته بک مثل حمزه وخت ویل کیږي، دا د ملا ته ټول غټ عضله ده، ځکه نوم چې دی لیتمس دی نومې. لیتمس معنا بردار، څه معنا؟ لیتمس معنا بردار، یعنی تر ټولو بردار عضله. دورسي معنا شاته، یعنی په ملا کې یا په شا کې د ټولو بردار عضله چې ده هغه دغه عضله ده شاوس، چې هم په وجود کې راځي هم په ملا کې راځي. ده د دې شروع څو ځایه ده، ګوره دلته لاندې هم شروع کېږي، داسې راځي دلته هم شروع کېږي، دغه ګرده شروع ده، دغه ټوله یې شروع ده، ما چې نشانې کړله دغه ټوله یې شروع ده، صحیح شو. نو شروع یې څو ځایه شروع کېږي. اول راځي لاندې دغه ایلیاک کریست دی، لیوماټوکي ایلیاک کریست دا یې شروع دا یې شروع شوله. بل دغه سپینه چې ده دې ته لمبر فیشیا ویل کېږي، دې څه شروع کېږي دلته، دې څه شروع شوله. دریم دغه لاندې شپږ توراسیک ورټیبرل سپاینونه و د یو دوه درې څلور پنځه شپږ،
دغه شپږ د توراسیک ورټبرل سپاینونه چې د بین وتلي دي دغه شروع کیږي. دا بله شروع شوله. او بل دغه لاندې څلور پوښتۍ 12مه 11مه 10مه او 9مه دغه شروع کیږي. او بل دغه د سکیپولا دغه لاندې زاویه دلته شروع کیږي. نو شروع یې 15 ځایه شوله: الیاک کریسټ، دغه لمبر فیشیا، شپږ سپاینونه د توراسیک ورټبراو، دغه څلور پوښتۍ او دغه د سکیپولا لاندې انګل 15 ځایه شروع شوله. ختم یې یوازې یو ځای ختمیږي، یوازې یو ځای ختمیږي: انټر ټوبرکولر ګروف. موږ تاسې په هیمرس په اډو کې دوه ټوبرکل وو، یو غټ ټوبرکل وو، بل کوچنی ټوبرکل وو. دا ټوبرکل داسې کشېدی لاندې خواته، په منځ کې داسې ناوه جوړېدله شابس. هغه ناوې ته ویل کېدله انټر ټوبرکولر ګروف. دی راځي په هغه ناوه کې خلاصېږي، انټر ټوبرکولر ګروف کې خلاصېږي. صحیح شو. د نرب کم نرب دی توراکو ډورسل، یعنی د سینې د کپس شا نرب ته راځي. توراکه معنا سینې کپس، ډورسل معنا شا، د سینې د کپس د شا اعصابو ته راځي، دلته شاته موقعیت لري. صحیح شو. وظیفه یې چې ده دی چې دلته خلاص شي، چې دا ځله کوچنی شي، دا لاس دننه کشي، لاس پکې داخل ته کشي، نو اډکشن. لاس په شي د وجود سره په ومشتیږي، د اډکشنز. صحیح شو. او بل لاس داخل ته لږ تاو خوري، میډیل روټیشن معنا ونسي تدور. نو موږ تاسې شپږ عضلات وویله. د هغه عضلات وه چې د اوږې په شا کې موقعیت درلودي، چې یوه دانه چې وه هغه د سکیپولا مخ ته وه، سب سکیپولر وه، سب سکیپولر وه. او 15 دانې چې وې هغه سکیپولا شاته وې، چې یوه د سپاین څخه لوړه وه، سوپرا سپاینس وه، بل د سپاین څخه لاندې وه، امپرا سپاینټس وه، بل چې وه د سلندر ټیپ ته ورته اوږده وه، ټیرس میجر، بله بیا لنډه وه، ټیرس ماینر، بل دا غټه وه، لتمس ډورسي. دا د سکیپولا د شا شپږ شوې عضلات وي. دوې عضلې لا ورسره وایو چې هغه هم د اوږې پورې مربوط دي. دا لنډه خلاصه د شابوس د ګریز اناټومي واکسي تاسو سره بیا وګورئ. اول مو سوپرا سپاینټس، دا چې د سپاین څخه لوړه موقعیت لري. دا لاندې بیا انفرا سپاینټس، سپاین څخه لاندې موقعیت لري. ټیرس ماینر هغه کوچنی سلندر ته ورته وه، ټیرس میجر هغه اوږده سلندر ته ورته وه، او بل دغه ټرایسپ به د خیر وروسته وایي، هغه په لاس کې ویل کېږي. لیتمس ډورسي ته نه راخصل شوی، هغه دوی په ملا کې راخیستل. صحیح شو. دغه عضلات و، دغه لوړ سوپرا سپاینټس و، دغه لاندې انفرا سپاینټس و، دغه اوږده چې و دغه ټیرس میجر و، دغه اوږده عضله و. او د کوچني چې و دغه لاندې دا به ټیرس ماینر و، او شاته دلته شاته چې و هغه بیا چې و غټه عضله هغه لیتمس ډورسي و. اوس راځو د اوږې هغه عضله وایو چې هغه میډیل ته کرال لري، معنا ونسي، ان د اوږې لاندې که انسان دا اوږه ته وګوري، د اوږې لاندې دغه عضله ده ګرده. صحیح شو. د اوږې لاندې یعنې بغل، انسان بغل چې دلته موقعیت لري، دا عضله یوازې یوه عضله ده چې د هغې نوم دی سیراټس انټیریر. سیراټس انټیریر د دغه عضلې نوم باندې سر خلاص کې واري. سیراټس څه معنا لري؟ سیراټس معنا د ارې غاښ ته ګورئ، د خولې لري، وینئ دا یوه خوله، دا یې بل غاښي، دا یې بل غاښي، دا یې بل غاښي، دا یې بل، دا یې بل، دا یې بل، دا یې بل، او دا یې بل. یعنې د ارې د غاښ په رقم سرونه لري، ځکه نوم چې دی سیراټس ده. انټیریر معنا مخ ته موقعیت لري. بل بیا موږ دوې نورې هم لرو سیراټس چې هغه په شا کې یا بیا خیر بیا وروسته وایي نه. دا سیراټس چې ده انټیریر ده، معنا دا د ارې د غاښ په رقم ده، خو مخ ته موقعیت لري، یعنې د وجود په مخ خوا کې ده، د اوږې لاندې میډیل خواته ونسي خواته موقعیت لري. د دې شروع چیرې ده؟ دغه زموږ تاسې پوښتۍ دي، اوله پوښتۍ، دوهمه پوښتۍ، درېیمه، څلورمه، پنځمه. دغه د پوښتیو د اتو پوښتیو د ایکسټرنل سرفیس یعنې خارجي مخ څخه شروع کېږي. دا یې شروع شول، ګوره دلته شروع شو، دلته شروع شوله، دلته په د هره پوښتۍ باندې شروع کېږي د باندې خوا څخه، بیا داسې ځي د اوږې خواته، داسې ننوځي، داسې ننوځي، سکیپولا لاندې تېرېږي، داسې ځي ګرده، د سکیپولا لاندې تېرېږي، چې لاندې تېره شوله چېرې خلاصېږي؟ څو ځایه خلاصېږي لوړ. دلته سوپرا سکیپولر انګل دی، صحیح شو، یا سوپیریر سکیپولر انګل، سوپیریر سکیپولر انګل ورې خلاصېږي. دلته لاندې انپیریر سکیپولر انګل دی، هغه لاندې زاویه پر هغې خلاصېږي. او بل د سکیپولا اخواته شاخواته میډیل بارډر دی، پر هغه خلاصېږي. نو درې ځایه د سکیپولا لاین داسې تېرېږي، پر میډیل بارډر خلاصېږي، پر سوپیریر انګل خلاصېږي، او پر انپیریر انګل خلاصېږي. صحیح شو. دا درې ځایه چې شوله ختم شوله. دا د اوږې اونسي عضله وه یا میډیل عضله وه، شروع یې د اته پوښتیو څخه وه، خارجي مخ څخه. ختم یې د سکیپولا درې برخې:
سپیریور انګل لوړه زاویه، انفیریور انګل لاین زاویه، او د سکیپولا لاین تیریږي په میډیل بټن چې خلاصيږي. نرب کم نربي لونګ توراسیک د سینې هغه اوږد نرب ته راځي. وظیفه به شي وظیفه د وزن په پورته کولو کې کومک مشترک کوي، چې وزن پورته کوو د کې مشترک همکاري کوي، دا یو شی. او بل دغه اته پښتۍ لوړ خواته کشي، صحیح شو چې شکی دغه اته پښتۍ لوړ خواته کشي د تنفس په وخت کې همکاري ورسره کوي، صحیح دی. نو دا یوازې یوه عضله چې هغه د سکیپولا څخه لاندې میډیل خواته د اوږې ونسي یا میډیل خواته موقعیت درلود، چې دا مو ویله سیراتس انټیریر وشابوس د ارې د غاښ په رقم مخې. اخري عضله ده چې دې ته ویل کېږي ډلټوید. دا به د اوږې د ټرل عضله ده. که موږ تاسې په اوږه باندې لاس کښېږدو دغه د اوږې دغه سر چې دغه زموږ څخه لرې کېږي، نه داسې وحشي خواته موقعیت لري. دا لیټرل پارټ دی. کوم پارټ دی؟ لیټرل پارټ دی. دې ته لیټرل عضله ویل کېږي. صحیح، دا لیټرل عضله ده شاوس. دا زموږ تاسې اوږه چې ده د باین خواته موقعیت چې لري دغه عضله ده شاوس. دغه د اوږې دغه پوښ سربیره جوړوي. دا ټول دا لیټرل عضله ده، یوازې یوه عضله ده شاوس چې د هغې نوم دی ډلټوید. ډلټو معنا زړه ته ویل کېږي. داسې د زړه غوندې شکل لري، داسې د زړه غوندې چې لري شکل لري. داسې یو دلته سر لري شاوس، دلته سر لري، دلته درې برخې لري. یوه یې دغه مخ برخه ده، مخ خواته موقعیت لري. بل یې په دغه منځ کې موقعیت لري، او بل یې دغه شا خواته موقعیت لري. ان درې سره لري، درې برخې لري شاوس، درې برخې لري. دې ته ویل کېږي ډلټوید. یو ځای کې ختمېږي، درې ځایه شروع کېږي، داسې درې ځایه. صحیح شو. دلته ټوله به دغه د بازو پر دغه د باندې خوا چې ختمېږي. دلته په هیمورس کې ډلټوید توبرزټي په هغه چې ختمېږي. نو دا هغه عضله ده چې د اوږې په وحشي خوا کې یا په لیټرل کې موقعیت لري. یوازې یوه عضله ده چې نوم یې دی ډلټوید مسل. صحیح شو، معنا زړه ته ورته عضله. دې شروع چیرې ده؟ شروع یې درې ځایه ده. یو یې دغه د مخ خوا ده، دغه انټیریر پارټ دی، مخ خوا انټیریر پارټ. دا کلایکولاس شروع کېږي، دا کلایکولاس شروع کېږي. بل یې دغه د منځ برخه ده چې دا به د اکرومیون څخه شروع کېږي. دا اکرومیون دی، دا په سکیپولا پورې مربوط دی، دا شروع کېږي. او بل دغه د شاخوا ده چې دا به د سکیپولا د سپاین شروع کېږي، سکیپولر سپاین. نو درې ځایه شروع شوله. مخ د کلایکولاس شروع کېږي، لوړ د اکرومیون شروع کېږي، او شاته سکیپولر د سپاین څخه شروع کېږي. ټول سره یو ځای کېږي، دلته یو ځای ختمېږي. ډلټوید توبرزټي، ډلټوید توبرزټي چې په هیمورس کې موقعیت لري وحشي خواته، دلته خلاصېږي. نرب د بغل نرب ته راځي، اګزلري نرب، اګزلري نرب ته راځي. وظیفه یې څه ده؟ وظیفه یې چې کوم وخت د عضله کوچنی سي، مثال خبر لاس لوړ ته راپورته کېږي، ابډکشن، لاس لوړ راپورته کېږي، ابډکشن کوي. صحیح شو. که چیرې دغه د مخ خوا فایبرونه کوچني سي، بیا لاس د مخ خوا ته فلیکژن کوي. ان دغه زاویه کوچنۍ کېږي، لاس دننه خواته راټولېږي شاوس. او یا میډیل روټیشن، لاس داخل ته کتیږي، تدور خوري. صحیح شو. او که چیرې دغه د شاخوا عضلات کوچني سي، د شاخوا عضله فایبر سي کوچني سي شاوس، دا بیا د باندې خواته لاس کتي، لیټرل روټیشن ته ویل کېږي. نو دا وې د اوږې عضلات چې موږ تاسې درې په اول درس کې ویلي وه. مخ خواته یې موقعیت درلودی چې په هغه کې پېکټورالس میجر وه، ماینر وه، او سب کلاویس وه. بیا مو شپږ عضلات په شا کې وویله چې یوه د سکیپولا لاندې وه، سب سکیپولر، پنځه یې شاته وې، سوپراسپاینسټس، امپراسپاینټس، ټیرس میجر، ټیرس ماینر، او لیتمس ډورسي چې دا یې شاته وه. بل مو یوه دانه چیرې وویله په میډیل کې مو وویله، اونسي خواته مو وویل، دننه خواته، چې هغه سیراتس انټیریر و، د ارې د غاښ په رقم و. او بل اخره مو اخري د اوږې په دغه وحشي لیټل خوا کې مو ویله چې دا د باندې خواته موقعیت لري د اوږې، دې ته ویل کېږي ډلټوید عضله شاوس. دا د اوږې عضلات وه. د پاره د غونه مسل سپاسته د وګوري. صباح خیر به ان شاء الله بیا د ارامه شروع کوو.